دا یو روز سوال کړی دی، ډېر اوږد سوال یې لیکلی. سوال یې پوره ووایي چې په جواب یې پوه شو. وایي چې ما واده کړی دی او زما 2 بچي دي او مالی حالات زما ښه برابر دي او په ښځه باندې خرچه، په کور باندې، په بچو باندې، په دې کې ما څه کمی چېرته نه دی کړی. مشکل دا دی چې ما او زما ښځه د یو بل سره همیشه وران یو او زموږ په منځ کې روغه نه راځي. یو میاشت مخکې زما او د هغې خبرې واورېدې، نو هغې ما ته کنځلې وکړې او بدې ردې یې وویلې او زما په مخ کې هغې اواز اوچت کړو، کنځلې وکړې. د هغې د لاسه زما غوسه ډېره شوه. نو ما وویله او دا مې ورته وویل چې وجنه کړې. هغې دا خبره کور ته ورسوله. کور والی دا ووایي چې ښه دی خو تاله د وجلو دمکي درکوي او د دې نه مخکې به وایي دې زما نه په مخه طلاق غوښتو چې طلاق راکړه او طلاق راکړه. په معمولي خبره باندې وایي ما طلاق راکړه. وایي ما به ورته صبر کوو چې دا بچي دي زموږ په منځ کې او دې زر زه طلاق نه شم ورکولی. بیا هغې طلاق وغوښتو، زموږ د ژوند ګران شو. فیصله م دا وکړه چې د یو بل نه به جدا شو. دومره دی چې ما ورته دا ووایي چې تاسو له به زه یو ځای وګورم او هلته به اوسېږئ او د یو بل نه به لرې یم. وایي زه د څو ورځو لپاره په سفر باندې لاړم او چې رالم نو هغې بچي او هر څه وړي دي د کور نه او بچي م ګوري او په داسې ځي کې ده چې د هغه ځي ما ته پته نشته او څه تقریبا 3 هفتې د دې خبرې کوي. سوال دا دی چې آیا په دې ښځه باندې خرچه په ما لازم ده که نه؟ دویم سوال دا دی چې د دومره وخت چې موږ میلاو نه شو دی ما ته پته شته چې کوم ځای کې ده دا ښځه طلاقه شوه که نه؟ الجواب اصل دا دی چې ښځه د کور نه بغیر د خاوند د اجازت نه نشي وتی. بغیر د خاوند د اجازت نه نشي وتی. چې کله ښځه ووته د کور نه بغیر د اجازت نه، دې نافرماني وکړه د خاوند. او کومه ښځه چې نافرماني د خاوند کوي نو په دې ښځه باندې خرچه هغه په دې خاوند لازم ده. دا خبره یاده ساتئ. ښځه د خاوند خبره نه مني، چې نه یې مني خرچه نه کوي الا دا چې بعض حالات داسې اضطراري لکه علماو بیان کړي. مثال لکه د کور نه ووته د یو شي اخیستو دپاره چې هغه لازم وي یا د کور نه ووته د علاج دپاره یا د کور نه ووته بغیر اوسه کور نه ولیدو دا یېرېده او دا ووته یا د خاوند سره څه مشکل راغلی و او که خاوند ته دا ووایي چې زه ځم په تا باندې کیس کوم محکمه کې او قاضي به ځم نو هغه به پرېږدي نه یې پرېږدي او دا لاړه ووته نو دې ټیم کې نه خرچه به یي په خاوند باندې. په دې نه علاوه چې ښځه د خاوند خبره نه مني او بغیر اجازت وزیره وځي نو دا خاوند باندې دې خرچه نشته. بیا داسې ښځه چې بچي د نه وروځي او زه یې نه یم او تپوس یې نه دی او رابطه هم نه کوي نو د دې ښځې خرچه دا په دې خاوند باندې نشته. دویمه خبره د کور نه د دې ښځې وته داسې طلاق خو نه نه طلاق ته نه فسخ دی، نکاح بیا هم پاتې ده، نکاح بیا هم پاتې ده. او کوشش موږ ضرور ته وایو چې نصیحت ورته کوو چې کوشش دا وکړه چې خبره طلاق ته ونه رسي. وجه دا دی چې په منځ کې کله بچي راشي نو انسان بیا ډېر صبر کوي، ځکه چې طلاق خو د لاسه بچي ضایع کېږي اکثر. صبر نه کار اخیسته پکار دی او خصوصا چې د هغوی د مشرانو سره کښېني. وان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله وحکما من اهلها. الله وایي که خبره بلکل نه جوړېږي نو د دوی د طرف نه هم کسان کښېنوئ، د هغوی د طرف نه هم کسان کښېنوئ. دوی اصلاح غواړي، الله تعالی راساتي. شک نشي چې دې ښځې غلطي کړې ده. خاوند ته په دې ردي ویل، خاوند په مخکې اواز اوچتول
بیا خاوند ته کنځلې کوه او بیا په هغې د پاسه بچي یې راویسته د کور نه بغیر اجازت نه وتله او داسې ځي ته چې هغه ځای چاته نه یې معلوم حرمات بعضها فوق بعض تېرې په تېرو راپاسته د خاوند هم دې کې خطا شوی دی چې هغې ته وایي چې وزنه دا قسم الفاظو نه ځان لرې ساتل پکار چې کله سړي ته پته وي چې د دې نه مشکل جوړېږي او دا ورته غلطي شوې ده او حدیث کې دا راځي چې ښه خطاکار کوي چې د غلطۍ اصلاح نو بیا هم حتی تر اوسه کوشش پکار دی چې